السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بایاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې څنګه تاسو کولی شئ چې د افغانستان او د پاکستان لوبه لایف وګورئ. دوستانو ډیری وخت به په ټي وي کې یا په ټلویزیون کې ناچي، نو زه به تاسو داسې اپلیکیشن ښایم چې د هغه اپلیکیشن په واسطه تاسو یوازې نه چې د افغانستان او پاکستان لوبه بلکې د هر یو ملک لوبه تاسو لایف کتلی شئ. دوستانو لاندې ډسکرپشن ته به لاړ شئ، لینک دی، هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن دوستانو دا په پلی سټور کې نشته، نو تاسو کولی شئ د لاندې لینک نه یې ډاونلوډ کړئ. چې کله هم تاسو دوستانو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ نو تاسو به دا خلاص کړئ. دوستانو تاسو دلته کتلی شئ انډیا ورسز نیوزیلینډ، بنګلادیش ورسز پاکستان، آی سی سی انډر 19 ورلډ کپ. ګوره دوستانو په دې کې هر یو لوبه تاسو کتلی شئ او همداسې علاوه د سپورټس نور چینل هم تاسو دې کې کتلی شئ. ګورئ ډېر زبردست او ډېر خوندور اپلیکیشن دی. دوستانو دا بیک تاسو راشئ نو دلته وګورئ آی سی سی انډر 19 ورلډ کپ. په دې کې هر یو لوبه تاسو کتلی شئ، دا کومه لوبه چې اوس روانه ده انډر 19 والا دا هم تاسو کتلی شئ، او کیدای شي دا هم د جمعې په ورځ دا پاکستان ورسز افغانستان شي. دا چې دا اوس د بنګلادیش او د پاکستان لوبه ده، نو ځکه دلته د بنګلادیش او د پاکستان لوبه راغشته ده. نو که چېرته دا ونه په دې کې ونه شو نو تاسو دلته آی سی سی انډر 19 ورلډ کپ کې خو به دا ضرور وي، نو تاسو د دغه چینل په واسطه کولی شئ چې وګورئ. دوستانو چې کله هم تاسو دا ګورئ نو دلته تاسو ته لینکونه راځي، نو په هر یو لینک باندې به تاسو کلیک کړئ چې کوم یو لینک صحیح همغه لینک باندې به کلیک کړئ. زه لینک 2 باندې کلیک کوم. ګورئ دلته درې آپشن تاسو ته راځي. دا درې آپشن درته وایي چې ایچ ډي سټریمز کې ګورئ، ایم ایکس پلیئر کې ګورئ، که ایکس پلیئر کې ګورئ. دا اوس زه نشم پلی کولی دوستانو، کاپي رایټ ماته په دې باندې راکوي. که چېرته تاسو سره ایم ایکس پلیئر وي نو په ایم ایکس پلیئر کې وګورئ، او که دا نور پلیئر وي تاسو په هغې باندې کتلی شئ. بالکل ډېر ایچ ډي کوالټي کې تاسو دوستانو د ټول کرکټ لوبې کتلی شئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که خوښ شوې مو وي در سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره یې حتما شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.